کونړ د ترافیکو مدیریت وایي د بې اسناده موټرو د ثبت پروسه په ښه شکل روانه ده او تر دې دمه یې د 15 میلیونه افغانیو پورته عواید راټول کړي دي. مولوي صلاح الدین ایوبي کونړ د ترافیکو ادارې مشر وایي له هغه مهاله چې د بې اسناده موټرو د ثبت پروسه پیل شوې تر دا مهاله یې 2300 موټر ثبت کړي او نږدې 1103 موټرو اسناد راغلي دي. نو دا زمونږ پروسه چې چلانه ده دا تقریبا 6 میاشتو په اندازه کې ثبت وشو او د هغې نه وروسته د ګاډو له د اسنادو ورکولو د جوایسې د پلیټونو تقریبا موږ 2300 ګاډي ثبت کړي دي او دې کې 1400 هغه ګاډي دي چې اوس فعلا پاتې دي ته د مراحل شوې ده خو لا د امارت اسلامي د مشرانو د حکم په اساس بند دي او په دې کې 1103 ګاډو ته موږ دغه ورکړي تعرفې ورکړي دي اویزونه په لاس لرو چې د جملې نه عواید 15 میلیونه 8 لکه او 1140 افغانۍ چې دا بانک ته تحویل شوي دارنګې د لیسنس په مورد باندې هم 8 لکه او 20,000 افغانۍ دا بانک ته تحویل شوي دي. نو الحمدلله کار ډېر ښه په خیر روان دی او غوښتنه هم دا ده چې کوم خلک پاتې باید زر تر زره خپله مراجعه وکړي او خپل جوایسې خپل پلیټونه د ښایسته کونړ ترلاسه کړي. د یادونې ده دغه مدیریت 811 نوي لیسنس هم نظامي او ملکي اشخاصو ته توزیع کړي دي.